زه بار بار دا خبره کوم ګوره ښایسته ژوند مال ته نه وایي ګورې ښایسته ژوند ډېرو بچو ته نه وایي یو سړی ډېر مالدار دی او بېدینه یې یو سړی سره ډېر بچي دي او د الله دشمن دی یو سړي سره غټې غټې بنګلې دي او پیغمبر نه پېژني الله نه پېژني په داسې ژوند څه کوي الله یې ترې موږ ساتي ژوند هغه ژوند دی اگر که د غریبۍ ژوند دی خو چې ته پکې خپل رب پېژنې چې ته خپل خالق پېژنې چې ته خپل الله پېژنې دا د خوشحالۍ ژوند دی په ځان کې تقوا راولئ د الله نه یېرېږه رب العالمین به دې په ژوند کې دومره برکتونه راولي چې ته به ورته حیران شي او د داسې ځینه به د رزق درکړي چې ستا په ګمان کې به هم نه راځي چې دا رزق ماله د کوم ځای نه راځي ډېر غټ یعنې سرمایه به دې نه وي نه به دې غټ کاروبار وي سره د هغې رزق به دې ښایسته وي ژوند به دې ښکلی وي په امن به په سکون به په اطمینان به الله په قرآن کې څه وایي بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله ويكتشرت دي كيلو ألو دا بسورة عراف كده آيات قلت الله باز كيلي ذكر كري دا كيلي تبا كري دي لكا دا عاديانو كيلي دا سموديانو كيلي دا لوط عليه السلام دا قوم كيلي دا شعيب عليه السلام دا قوم كيلي دا الله ذکر کړي په دوی عذابونه راغلي الله وی که چېرته په دې کلي ولو کې ایمان او تقوا وی یاده کړئ دا خبره الله وی ها وی که چېرته په دې کلي ولو کې تقوا وی او ایمان وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله وی ما به برکتونه راورولی وی د اسمان نه او د ځمکې نه به ولې راویستی وي خو که چېرته په دوی کې تقوا وی خو نه وه پکې تقوا نه و په هغوی کې ایمان نه و په هغوی کې توحید ته په ځان کې تقوا راوله د اسمان نه به د باندې برکت راورېږي د دې ځمکې نه هم الله برکت راوباسي شرط څه دی تقوا تقوا څه معنی الله نه یاره دا لنډ تعریف دی اگر که د نور هم تعریفونه شته الله څه وایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا پچا کی چې تقوا یې د هر غم نه د وتو لار به ورته الله اسانه کړي دې ته ښایسته ژوند وایي که نه دې ته برکتي ژوند وایي چې الله تعالی د غمونو نه د وتو لار د هغې بندوبست ته وکړي او هغه درته اسانه کړي او هغه درته وښایي دا د خوشحالو ژوند دی که دا برکتي ژوند نور برکتي ژوند څه ته وایي او صرف دا نه ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې ځینې به له الله رزق ورکړي چې هغه به د په ګمان کې نه راځي ښایسته ژوند موږ ټول غواړو ټول غواړو که نه صرف په دې نه کې زه غواړم د دپاره محنت کې کوشش به کې اولنۍ خبره چې ژوند دې اوږد او موقع درته میلاوېدی دیندارۍ دا ښایسته ژوند دی دویم چې ستا په ژوند کې تقوا وه او د الله نه یره وه نو بیا به ستا ژوند برکتي ژوند وي